Let's see about Excel. Perumanga the Excel barak yo so khabar tashri kare we discuss the things. Zagam the home tab na start akhlama. जो पर ये home tab यो गोरे याद साथे यो so commands दी चागा different दी no tool Microsoft Word पर शक्ल की दी ताऊ तेज़लक तशरी कमा. ज़ागम दे ज़ना file menu था. मायो file already जो करे दी ताऊ सुधारे idea दिला दर कमा. Starting कोम दे point ना the home tab ना. That was a copy come model tabe paste come ogure I can paste that ogure that was a paste come dalta gore pa home tab ki umbe ta sara cut copy format painter or paste command de singa jita su Microsoft Word ki value no kada data da deze na cut kave ta so ogure deze te rawale no der pasana sara paste ko lishe really simple au ko zawalam chi bai da data da dina duplicate copy walam no deze na copy ka او دلته وګوره دلته ډایرکټ کې پیسټ کول شي نو دا یو ډوپلیکیټ کاپی تاسو لدر کی بل وګوره کچره تاسو د پیسټ ترازنو په د پیسټ کې کاپی پکچر ایز وګوره تاسو ته درکړی دی نو کچره تم دا ډیټا ما سره موجودي اف آی هاف دیس ډیټا او دا دې زنه کټ کما او واپس خپل پوزیشن ته راوړم نو زه بالکل موف کول شم زغوالم که د عکس په شکل کې راولم نو زبراشم دې زنه وګوره کاپی ایز پکچر also them chogore as shown on screen as shown when printed nogore do options di no mate chi pa screen mande rawale kana da printing da pare ke zo pa screen mande rawale ma kada printing da pare ke no bya bada picture or bit mein pata sarkar na kai aur je kale as shown on screen no matlab da di che ye da bit map matlab da ms paint pa shakl ki age sare khlas se kana yo picture rawale no zo bada picture pa shakl ke da rawale ma aur dena pas kame tasu paste ke no gore pade tars ke tasu la دا دل پیسٹ کی ودرے کی دتا نو ګره دا عکس په شکل کې بات راکړو او ګره کس دا ډیټا دل ما چرتا هډینګ ورکړي یا دې زنه دا ډیټا کاپی کما او دا کاپی نه پس او ګره دل ترازم او دې کې ډایرکټ پیسٹ کوما دل ما چرتا هډینګ ورکړي دي او ګره دې کې دا هډینګ اپلای کوما او دې زنه مې نوټس ډیټا اغسته دا او ګره دل ز فارمیټینګ په دې باندې کاروما نو زه غواړم چې دا سونه فارمیټس دي نو کدا فارمیٹ ز پدې کاروم بالکل صحیح طریقې سره کارول شم دا یو اسانه طریقه دا فارمیٹ پینټر د لارې کیږي بل وګوره تاسو سره پیسټینګ دی نو تاسو ام اس ورډ د لارې نه ام اس ورډ او دغه سه ایکسل ترمنځ چې کوم دې سکول شي ډیر په اسانه سره یو لینک اچول شي وګوره زبراشم رائټ په کلیک کوم رانتا او دې زنه مایکروسافټ ورډ تراشه او په مایکروسافټ ورډ کې وګوره دې زنه ز مایکروسافټ ورډ ترازما او دلته زور کوم چې سه هلو ورلد او دینه پس چې کوم دی وګوره سر ډیټا دا ټول ډیټا ما سره ده نو کدا زه انتخاب کوم او دا مې دې زنه کاپی ک نو دا کاپی نه پس تاسو د ایکسل تراشه او په ایکسل کې دې زنه زه د پیسټ سپیشل ترازما وګوره د پیسټ سپیشل تا او ما کمانډ کوم چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویل دي نو دې زنه پیسټ لینک کولې شي تاسو یو کین پیسټ لینک دم اپ نو وګوره دې طریقې سره مونږه پیسټ لینک چې کله مې یو ډیټا ز پیسټ لینک کوم نو دې لارې نه اغستې شم هلو وعلیکم السلام خیریت نه مهرباني کلاس کې سوکو وای امجد سوري امجد زه ته زنګ وم واپس ته زنګ وم ښه لیټس یو ګورئ نو دا ډیر په اسانه سره تاسو پیسټ کولی شئ او چې کله تاسو په هغه مایکروسافټ ورډ کې څه چینجز راولئ که نه نو ګورئ چې څونه چینجز پکې تاسو راولئ نو هغه به تاسو سره ایکسل کې اټومیټیکلي به سره راځي نو پیسټ سپیشل الریډي تاسو ویلو چې د پیسټینګ سپیشل طریقې راته راکوي چې په کم طریقې سره پیسټ کما کم طریقې سره راولم نو ګورئ د پیسټ د مایکروسافټ ورډ په پیسټ کې او په دې کې اس فرق نشته دی د کلاس اټ اس ډیفالت شته پای کې تاسو سره د پیسټ سپیشل ډیفالت نشته دی نو موږ کولی شو چې مایکروسافټ ایکسل سره لینک واچو او دا غینه پس کوم دی سب پیسټینګ سپیشل طریقې اپلای کو نو دا د پیسټ باره کې د کلپ بورډ باره کې اوسو خبره وي دیٹ وی کین ډو سو بیا راځم دې نو ګوره د فونټ ټیپ ته او په دې فونټ ټیپ کې ګوره تاسو رومغه سي کمانډز دي نو کچر تاسو یو ډیټا دې سنواله نو ګوره په دغه ډیټا کې تاسو دله اني فونټ ورکول شي وګوره دا انتخاب کړئ سینا او دغه څنګه انیبل لایو پریویو د لارې نه یو فونټ تاسو یو په یو چینج کول شي وګوره د شکل کې اغستې شي سایز ول دې زنه اغستې شي دغه سي تاسو ته ما ویلی مو چې تاسو په دې باندې دا ماوس کرسر ګرځوي کنه
دا ماوس پوینټر کې په تاسو ګرځوي نو تاسو ته پریویو د تخی 1 بای 1 نو که تاسو ته دا نه خي نو ډایرکټ د فایل مینیو ته راشه بیا دې ځنه آپشنز باندې کلیک کې او دې ځکه وګوره انیبل لایو پریویو نو ټیک مارک لري کې کچره دا ټیک مارک لري وی نو بیا تاسو ته دا لایو پریویو د تنه خي وګوره زه دا انتخابوم یا دې ځکه دا انتخابوم نو نشي کېږي ما سره او که زه فایل مینیو ته راشم دې ځنه آپشنز باندې کلیک کما انیبل لایو پریویو ته ټیک مارک آن کما وګوره دا بزو کې کم دلته نو کچرته زدا سایز وګوره دې ځنه انتخابوم نو وګوره په دې شکل کې کچرته دې ځنه ټیک مارک آنی نو بیا دا لایو پریویو ډېر په اسانه سره کته شمه وګوره دې ځنه تاسو دا سایز زیاتول شي دا سایز ول کمول شي دغه سي بولډ اټالیک انډرلاین وګوره دې ځنه تاسو اومغه کمانډز دي کوم چې الریډي تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي دي دا څه وګوره تاسو بارډرز چرته ورکوي یو خبر تاسو زه کلیر وکما چې کچرتا دا ډیټا تاسو پرینټ کوئ نو دا ګریډ لاینز به سره نه پرینټ آوټ کیږي یاد ساتئ تاسو وایي چې دا لاینز پرینټیبل دي نه دا پرینټیبل نه دي که تاسو وګورئ دلته پریویو ته رالی او دا چرته وګورئ نو یاد ساتئ دا تاسو نشئ پرینټ آوټ کولی یو کانټ پرینټ دیم وګورئ دا نه پرینټ کیږي ما سره نو تاسو به دې له خامخا هغه کم مایکروسافټ ورډ کې چې کم بارډرز تاسو ویلي دي دغه بارډر یو په یو تاسو دې له راوستئ شئ وګوره دا بارډر ورکولی شئ نو دا چې کله تاسو پریویو ته راشئ نو دغه بارډر 1 by 1 د دې لارې نه زه ایکسل د ډیټا ته ورکولی شم نو په ایکسل کې دغه بارډرز یو ډېر اسان میتھډ دی او که چېرې دا بارډرز ختمول غواړم نو دې څه نه ګورئ د نو بارډرز باندې کلیک کړم نو دغه بارډرز اټومیټیکلی یو په یو ختمولی شم ایم ایس ورډ کې هم تاسو دا بارډرز ویلیو دا هماغه بارډرز دي کوم چې تاسو ایم ایس ورډ کې ویلي دي خو دا به تاسو چا دپاره اخیستل د ټیبل دپاره د ټیبل دپاره هم اخیستل او دې ځای کې موږ سره الریډي ټیبل جوړ دی نو موږ زیات نه زیات چې کم دی په دې ډیټا باندې اخلو وګورئ که خالي تاسو یو ټیبل اخلئ نو ضروري نه چې تاسو هلته انزرټ ته لاړ شئ او دې ځنه ټیبل واخلئ دا ټیبل کمانډ ګورئ نه دی دا د بل مقصد دپاره استعمالیږي او دلته ډایرکټ بس تاسو راشئ او دې ځنه یو څو بارډرز والئ بس تاسو ټیبل اټومیټیکلی ډیزاین شو طریقې ته خیم ده دی بیا وګورئ تاسو دې له څه کلر ورکولی شئ وګوره هماغه مایکروسافټ ورډ والا اني کلر تاسو یې ساین کړئ دلته اور ریلی سمپل وګوره دې ځنه دا انتخابوم وګوره دې له اني ادر کلرز ورته ورکوم دقه سي وګوره یو کلر تاسو یو په یو ورکولی شئ او وګوره ټوټل تاسو روباسئ ډېر کسان وي سر دې کې به ټوټل څنګه روزي بیا خیر درستو د فنکشنز او د فارمولاز د لارې نه طریقې تاسو ته ښودلی شمه نو که ټوټل روباسئ نو چې کم معاش تاسو اخیستي که نه د هغې اخرې ته به ودرېږئ او دا ټول به څنګه جمع کوئ نو یاد ساتئ یو شارټکټ ته ډېره مهمه ده آلټ به ونیسئ او مساوي علامه به دو ځله ووهئ آلټ به ونیسئ مساوي علامه دو ځله ووهئ نو زه آلټ نیسم او دا مساوي علامه یو ځل او بیا نو ګوره ډېر په اسانه سره تاسو دغه ټوټل ریستی شئ وګوره څومره اسان اوس که زه ایم ایس ورډ ته ځم نو څونه مشکل و زما دپاره بټ هیر ا پیس اف کیک وګوره دې ځای نه زه چینجز کوم دلته 2000 نو لاندې به اټومیټیکلی ستا په دې ټوټل کې به تغیرات راځي داسې وګوره ټولو باندې مې ډریک اټومیټیکلی ماته هغه تغیرات راته راکړل بیا وګورئ دا موږ انتخابو داسې او دې له دغسې یو بل ټایپ کلر ورته ورکوو چې خامخا ټوټلینګ موږ ته مختلف شکل کې راته وښیي دغسې وګورئ فونټ کلر هم تاسو ورکولی شئ وګوره دې فونټ له زه کلر ورکوم دا چېرته مایکروسافټ ورډ خو نه چې تاسو پکې مونوګراف جوړ کړئ ډېر کسان یې سی وي پکې چېرته جوړه نه کړئ ځکه دا خو د محاسبې دپاره ډېر انټرسټینګ دی نو کوشش کوئ چې تاسو زموږ زیات کر ایکسل نه بس صرف یو کار دی محاسبه کول او هغه به انشاءالله د فارمولاز نه پس به شروع کیږي تاسو سره فی الحال دا څومره کمانډز چې دي په دې کې څه داسې خاص خبره نشته دی صرف ډایرکټ چې کوم دی د مایکروسافټ ورډ کمانډ دی او ډایرکټ یې تاسو په ډیټا باندې کارولی شئ نو دا کوم سره یاد ساتئ د ډیټا د فونټ باره کې یو څو خبرې وې دیټ آی ډسکسډ دا واپسې الاینمنټ ټیپ چې کوم دی که نه دا د شقو جوړولو دپاره ډېر مهم دی دې ته اوس ګورئ بی ریلایز ډېر اسان دی خو صرف لږ ډېر کسان وي سر دا سیل به مونږ په دوه حصو کې څنګه تقسیمو دا شقې تاسو مایکروسافټ ورډ کې مه جوړوئ بلکې د دې دپاره زبردست چې کوم دی هغه څه شی دی ایکسل دی ایکسل بلکې دې کې فټینګ ډېر زبردست کېږي ټیبل ډېر په اسانه سره جوړېږي یو سمپل آیډیا به درکم دله که یو عنوان تاسو په دې ایکسل شیټ کې چرته لیکئ که نه عنوان نو تاسو به د دې ټول سیلز نه به یو سیل څنګه جوړوئ عنوان دپاره دا ټول به انتخاب کې اول دا کمانډز پرېږدئ راشئ لومبې د مرج کمانډز ته دې ته راشئ د مرج کمانډ ته چې راشم نو مرج اینڈ سینټر مرج اکراس مرج سیلز او ګورئ انمرج سیلز مرج اینڈ سینټر باندې به کلیک کوم
نو ګوره د دې ټول سیلز نه یو سیل ما سره جوړ شو د دې ټول سیلز نه یو سیل جوړ شو زه ورته کوم سه ایکسل فنکشنز کلاس دا د ما سره وګوره بالکل زما د لیکل د سنټر پوزیشن نه شروع دي وګوره خدا لګ لاندې ښکاری بد لګي زه ول دا سایز زیاتول شم داسې او ګوره کچره ټاپ ته را بالکل سنټر باندې نو سنټر ټاپ نو ټاپ باټم نو باټم لیفت نو لیفت سنټر وګوره دا سه رائټ وګوره زه سنټر تراولم زه ټاپ کوم دې سه نه داس وګوره ډیر پرفیکټ کاری لاندې ته ز سټوډنټ آی ډي دا سه وګوره دې سه کې سټوډنټ نیم دا سه ایڈریس دا سه فون نمبر دا سه کورس ټایټل دا سه فی دا سه پیډ اینڈ بیلنس ریلی سمپل نو ګوره دې طریقې سره د عنوان اغستو د پاره تک مرچ اینڈ سنټر همیشه د پاره یاد ساتئ بیا ګوره تاسو لري دې مرج اکراس زاته ما دا ټول ما ته مرج کا خو صرف کالم مرج کا روز راته پریک دا وګوره دا روز ما ته سو کا دا راته پریک دلته نو زه به سو کما دلته به دې ډاټ باندې کلیک کما او دلته به راشم مرج اکراس باندې به کلیک کم وګوره کدی له زه دې ډاټ تراشم او دې آل بارډرز باندې کلیک کما نو ما سره روز راته راکړ خو کالم زه ماته کمپلیټلی ختم کړ راته تاسو ډایرکټ پکې لاین لیکل شي کمنټس پاس کول شي کمنټس اباوت سټوډنټ 1 اینڈ کمنټس اباوت د قصې 1 by 1 س ډیټا په لاینز کې لیکل شي تاسو بیا ګوره یو بل کمانډ چې هغه ته مونږه یاد ساتي دې کې انمرج سیلز مرج سیلز اینڈ انمرج سیلز دام د مرج اینڈ سنټر په شکل کار کوي خو یاد ساتئ چې دا زه انتخاب کوم مرج سیلز نو مطلب دا دی هلو ورلد وګوره دا ټیکس ما سره یو په یو موجود دی آی هاف دیٹ دا اویلیبل دی خو په دې کې دا خبره ده چې زما لیکل همیشه لپاره کم طرف نه شروع کیږي لیفت طرف نه سنټر نه شروع کیږي او په دې کې زبردست خبره دا ده چې واپس تاسو وګوره دې ځنه انمرج کول هم شي دلته واپس خپل عادي حالت کې راول واپس هغه سیلز خپل عادي حالت کې راولې راوستې شي دا بیا ګوره د دې مرج او انمرج دا شوقه جوړول طریقه تاسو ته خېما ګوره کلم چې تاسو دې ځنه زوت او کوم چې سه یو ځای به انتخاب کوم اول د دې د پاره بیا طریقه یا روسته به جوړ کوم دا ګوره لکه لومبه تاسو سره آی ډي دا وګوره سیریل نمبر دی سټوډنټ نیم دی وګوره سټوډنټ دی دا سه داغه کورس څه شي ها فادر نیم دا سه ګرانډ فادر نیم ګرانډ فادر هم پکې کنه جی اف سوري زب ګرانډ فادر او دا غینه پس کم دی وګوره زبردر کم چې سه سټي ایڈریس هغه نه به تیر شم صرف آی ډي عدل در کما زور کم چې کورس ټایټل څه شی دی ما سره کورس ټایټل د او یاد ساتئ سبجیکټس لپاره با وګوره دا ټول بز په سبجیکټس کې والم دا ذهن کې یاد وساتئ سبجیکټس کې دي سينه وګوره ایرو کی سره انتخاب ول شي هر څومره سبجیکټ شي زه به یو څو سبجیکټ په والم زه تاسو کلیر کما دا به انتخاب کما او راوشم دې سينه مرج اینڈ سنټر باندې وکلیک او دې له بس ور کما سبجیکټس بیا دا غي ټوټل مارکس وغیرہ وغیرہ ټوټل مارکس ټوټل ګوره دا آیډیا تاسو له درکما اوس دې ته ګور راځم کنه نو اول بسو کې دا دوانه به مرج کېدلته مرج او ګوره ته غواړي چې دا نور دم دغه شي نو دلته راشه د فارمیټ پینټر ته یاد ساتئ زر زر د جوړولو طریقې زده کې نو ګوره دا دغه یو سمپل طریقه ده بیا دا غي نه پس کوم دی ګوره دا ټوله ډیټا لګ انتخاب ک لګ ایریا واخلا او هغه له سوکا دا بالکل سنټر پوزیشن باندې کده سه ګوره سنټر پوزیشن بیا دې کې او تور کچ سه میثس دا سه فزکس کیمستري biology دا سے computer دا سے پشتو دا سے دری دا سے Arabic and English PT मतलब physical training بگشتا کنا PT and physical training اس پدا سو کے let's see اگر دا بلگ راکش کے دا سے راکش کے لگ او دا ندی دا به انتخاب کې او دلته یو کمانډ د تخیمه چاغې ته وی ډایرکشن دا ډایرکشن ښکاری کنه دا ټول شو کېم جوړ کړي ډېر زیات نو ځکه پریکټیکل توخیمه وګوره دیش شکل کې اخلي وګوره دیش شکل کې تاسو اخلي وګوره ورټیکل اخلي بدلږي اپ ډاون د ټول نه خدای دې مو سره وګوره اپ اخلي ډاون اخلي روټیټ اپ ټیک دې مو سره چونکه خو د پښتو ټیکس ته زموږ پښتو لیکول تا دا وسو کې
وګوره دا ټول ایریا به انتخاب کې دا سه او دا غینه پس وګوره دا سایز ډیر زیات دی نو رائټ په کلیک کې او را بشه دلته کالم ویډث دې ته براشه دا 8.4 زبه 4 زیات دی زبه 3.5 به کما وګوره دا سیمه کې دلته ځکه په دې کې د سل فیګر راځي د سل فیګر چې کم دی دې کراتلی شي دا زبا دې زنه دا شقبه انتخاب کم دا سه وګوره دیس اس او ډسکرپشن د پاره بدغه ایریا نو دا ایریا بز ډسکرپشن لور کم کنه اضافه تعریف دا نو دا ایریا بز واخلمه او دا بز مرج به کما او دې کې وتور کم چې ډسکرپشن دا بز اډ کما او فلی بالکل سنټر ته بیره ولم داس اوس وګوره زمونږ شقدې زنه تیار شو ډیر کسانو سره دا سیل بسنګ مونږه مرج کو نو ګوره بیا راشه دې زنه دا بارډر والا this is your work that is run دا وال انتخاب کو دا مرج ان سنټر کدلتا وګوره دا چې کم دی دا یو سله مرج کا وګوره دا یو سله تاسو مرج کې دي زینا او په دې نورو باندې فارمیټ پینټر تراشه او راکشه کې پیدا سي وګوره راکشه کا اتوماتیکلی تاسو له بدر کې وګوره دي سونه زبردست ډیر کسانو سره دا سل سنگ په دوه حصو کې تقسیم شوی دی نو تاسو به دا شقه د لار نه به جوړ کې اوس ګوره دلته ټوټل ودرېګا ګوره ټوټل او دې زنه ک تاسو الټ مساوي اوه نو بس پریک دې په خپل ځای باندې الټ سره با مساوي علامه یو ځل وخه او دا کم چې د میث نمبر شروع شوی دی دې زنه کش کا تر اخر پر پی ټی پورې او دا انټر یک بس ټول جمع شي او په دې نور باندې سکا په دې نور باندې لاندې وګوره د کونج کې دا پلس کاری کنه دا ډریګ کدا سه وګوره تر کم حد پورې چې ډریګ کې ډریګ په ټول باندې وکړل شي piece of cake تاسو با دا ډېر انټرېسټینګ دی ایکسل ډېر فروټفل دی کنه ځکه ته وایم چې تاسو ته ډېر کار غستې شي وګوره دلته 1 الیکا او لاندې وته 2 الیکا سیریل نمبر د لپاره دا دوه انتخاب کا او د کونج کې دا پلس کاری کنه دا ډریګ دیٹ ریلی سمپل نو 1 2 3 تاسو لري دا نیم دا لک سایز غټ کې د قصه د فادر نیم دا د زیات غټ کې ګرینډ فادر اینڈ سو آن کوډ سټایل دغه در کوم چې سه احمد خان etc. Father name Sajjad Khan and grandfather name whatever DBA or BBA वगैरह दलते क्या courses चिकम दे जो पदे के नहया पदे के शपेत पंजोस पदे के द्रे सवात्या पंजोस and 28 and जो भी हो दलता बात 23 दलता बस से 45 54 67 78 90 वगैरह अगर numbers पखपले बांधे जमा की गिरा really simple हाँ 100 हाँ गोरे शाबाश नोगरे सोना जबरदस्त डबल का जोर कम जैसे BCS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंसेस जोर कम दा जो तो गोरे यो एनी नंबर चवर कवे नो ऑटोमेटिकली तास कम दे देना दगा टोटल तासो 1 by 1 रावस्टेशन डिस्क्रिप्शन होता और का एक्सीलेंट स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट मतलब पुअर इन नॉट इन मनी आई मीन गुड स्टूडेंट but failed बेचारा नोगरे कोशिश कोي چې دا یو سو کمانډز تاسو ذهن کې یاد وساته بر بیا موږ داس کارو کو دا شوکې جوړول لپاره وګوره دا ځای چې کوم دا انتخاب کو دا سه او دلته دا مرج ان سنټر کو یاد ساته دا کمانډز کا پریکټیکل مې وکړول چې تاسو پېښه په زر کوم چې سه زیا انسټیټیوټ اف هایر ایجوکیشن افغانستان رجسٹرڈ ود منسٹری اف ایجوکیشن whatever وګوره دې زنه دا سایز ولک زیات کا او بالکل سنټر ته راول دي سه او دې زنه پس چې کم دی وګوره دلته یو مونوګرام ټایپ راوستیشن گو بیک انسرت او ما خبر دي کنه السټریشن کې پکچر راولا وګوره زرا اعظم دې زنه ډی ډرایو تا دا د شوکې طریقې دي کنه چې تاسو بخامخا جوړه پرسنل او دې زنه دا وګوره دا امیج چې کم دی دې کې سره برکې ده داس نو مطلب می دا دی چې کلم تاسو چرته یو مونوګرام ټایپ جوړوي کنه یو شوکه جوړوي نو کوشش کوي چې د ایکسل نه بل ځای کې تاسو تیار ونه کې بس دا پرینټ کومه څه ښایي لکه څنګه چې دلته ښایي او بالکل دقه څه وکاري کله لکه څنګه چې دې ځای کې ना دا ټول نه دی अल्लाह की तो बहुत बड़ी जमीन है लेकिन सिर्फ वो तेरा है जो तेरा है تاسو غوړې راغړس مګه ته چې د ټول دا کې جالبات کې وکړ جو کوم دا صدام یو ولوي چې هر ځای کې ودرېږي بس هغه تازه دی چې هر ځای کې تاسو ولاړی هغه تاسو ځای دی
چپ کرنا د دې سیټینګ پاتې دي کنه پیج لیاوټ ته راشه بیا سیټینګ کوم دي ځکه دا سیټینګ داسې چې دا ونه کوم دا رستو بیا طریقې د خیم دا 47 کې آسان طریقې دا بچ کلم پرنٹ پریو تراشه دا ګوره اوس لینډسکیپ پالم پورټریټ پالم خامخا سایز هم متقلم کنه مطلب دا چې کلم پریو تراشه نو بس شو قستا سو د تیار ده دستا شو قدا this is really simple wow دا یو پیج کې بس سره پرنٹ آؤٹ شي خو خیر ان شاء الله ایکسل ډیر زبردست دی ایکسل کې بتا سو کوشش کوئ چې ایکسل نه تاسو سوچ یوزیبل زینوي نو ګره دا یو سو کمانډ ته نور راځم wrap text I'm coming back to wrap text ګوره یو وخت موږ یو شوخه جوړ کړی کنه خا یو پریکټیکل एग्जांपल بل درکوم ګوره تاسو دا فیکټ شیټ جوړوي کنه فیکټ شیټ دا دی پای کې د یو استاد د یو امپلوی د یو کارکونکي د end time د out time د تک ټیم د را تک ټیم دا معلوم وي مطلب لکه چې کم کس دغه سي هغه ټایم نوٹ کوي کنه دا ته فیکټ شیټ وي کنه چې سورج باندې کار کوي په کم ټیم باندې راځي دا ټوله خبره فیکټ شیټ کی کنه یا ساتي دغه ته فیکټ شیټ ویل کی دا نو مې یاد وساته لکه زدل تر اعظم د کلاس ته زما ټایم نوٹ شو چې زما ټایم بیا نوٹ شو یا زده کلاس تر از روزو په مطابق باندې نو دغه ټول معلومات حدود لپاره چې سوتوي نو ته فیکټ شیټ وته ویل کی یو مثال د نظر کم لکه آی ډی دا امپلوی نوم دی دغه سه دغه جاب ټایټل دی تاسو وینئ کنه هغه څه وظیفه ده او دغه سه ټایمینګز دي نو ټایمینګز کې یو end time دی دا کوشش کوئ چې تاسو ځان سره یاد کې end time او بل تاسو سره چې کم دی out time دی موږ سره out time and end time ډېر کسانو سره د حاصل څنګه په دوه حصو کې تقسیم شوی دی نه تقسیم نه موږ تقسیم کړی تقسیمیږي نه خو یو ټریک په سره کوي ګوره دا بل به انتخاب کې او دې سره هم دا مرچ کې او یا به فارمیټ پینټر تراشي او په دې باندې به راکش کې داسې ٹھیک ہے نا او بیا داغه نه پس کومه دا انتخاب کې دی لارې نه او دلته وګوره تاسو د بارډرز وتور کې نو دا ښکاری ته جوړ دا سیل په دوه حصو کې تقسیم شوی دی بیا وګوره داغه نه پس سنټر ته راولې وګوره داغه 1 by 1 نو سونه خطر کې سره دا ښکاری ته جوړ دا ټایمینګز په دوه حصو کې داسې تقسیم دی پاسا شاباش ठीक है आसान लिखा ना वाह इंटरेस्टिंग आता पता तब सुने एंजॉय करे दा कमांड्स हाँ बिया गोरे दा आईडी दा कना नुकदा लग गोरा ख्वा के लेफ्ट लगे रा दी ख्वा के नो करे दा इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट वेले में कने में सॉर्ट देखा हो लगे दे ख्वा का रैप टेक्स्ट दा पार दे गोरे यो निमकस डेर गट नुमी कना लकदा से हाजी मोहम्मद से अशिकुल अच्छा अशिकुला हाँ से जो भी हो दरुंटी दरुंटी भी कने यार क्या हाँ ओके नज़र वाला चुप भाई देसिल के दा टेक्स्ट دا راقته کې بخپل باندې رैپ ټیکسټ دن 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 ورسونه زبردست طریقې سره ایزی میتھډ سره موږ دا راقته کې دی خو بلنوم با خوانزي اټ کانټ گو ورډ بیکاز ورته چې دلته کې یو بل سه خیر نمونه غړټ کې دي شي نو دا څه غټ نومي نو اتوماتیکلی د سیل نه به بار تنوز نو تاسو شوخه چې کم دی بالکل میوچوال ټیک را رواني د دې نه یو بل دا سينو دا د ریپ ټیکس خبرو کو دا ریپ ټیکس هم ختم کو نو بیا به د سیل نه بچ کم دی اخوا د اخوا اوزي بدلته کنه نو دا غي یو اسانه طریقه چې د ریپ ټیکس کمانډ دې نه تاسو کارولې شي دلته بیا دا غي د پس چې کم دی ها آسان دي کنه یو خبر نشته یو بل کمانډ تاسو تشریح کم دتا هم پدې کې دنه دی چې هغه همدغه مرج سیلز او د الایمنٹ کې دی او صرف دا یو کمانډ پکې نیو دی لکه ریپ ټیکس او شرینک او مرج تاسو وی دا شرینک ټو فټ ډیر زبردست دی شرینک ټو فټ څه کار کوي ګوره لکه دې کې موږ سره آی ډی دی نیم دی او سیلری دا ګوره ځلې کوم چې زغوالم چې زما په دې سیل کې دا سونه دا نمونه غټ شي نو دا هم په دې سیل کې ماته لاندې اضافه سپیس مکوا را سایز ولا کم کا د ټیکست سایز نه دی دا ولا کم کا او په یو سیل کې را تراکا
ډیر آسان دی. د مرج تراشه وګوره مرج الاینمنت وګوره دا شرینک ټو فټ دا ما خبره ده ډایرکشن ول چینج کې اور سن مدال تاسو لیدر کړی دا شرینک ټو فټ پکې نشته دا اوکې کده لاره نه. اوس ګره دا تر کومه حاجی محمد دیزه ٹھیک ہے نا دا انټر کا اټومیټیکلی سره شرینک شي او چې یو نو ملک علی خان بیا ټیکی ٹھیک ہے نا. ا پیس آف کیک raw cake for you people آسان دی باندې خو د کیس نشته د نو دا موږ سره د چا خبره وا دا ټول موږ سره د الاینمنت باره کې. آ جاؤ میری جان نمبر کی طرف دیکھو اوس نشته نو دیکھو شقیم جوړ کړو ختم کړو وګوره شاباس راځم دې زنه د نمبر تا ډیر آسان دی ګوره ښه تاسو به ډیر انجوای کې سیریس ته دا کمانډ به تاسو انجوای کې. خیر ما د پته په ولاړ ستړي شي خو زه خیر لګ نور مدرګه یو ته منټه او بیا ریلیکس کوړتل شي د شي دا لیکچر به وګوره صحیح طریقې سره. اوس نه ډالر ساين وګوره ډالر انګلیش یونایټډ سټیټ انګلیش یونایټډ کینګډم وګوره مختلف قسمه سیمبلز دی مړه سانی کې نه ته نه څه دانو ولاړ پکال چې دی و چې بسېګا بچ کو ورته زره ودا ز کاپی کوم ګوره آیډیا تاسو لدر کم چې تاسو کلیر شي په دې باندې او دلته وګوره دا سره ریلیکس کې پکې 1200 خو زبردست کنه 2000 سمثینګ وګوره دې زینا ډریګ کدلته دا موبایل کلاس دی نو ګوره دلته زبراشم دې کې وګوره ډالر ساين دې زینا ولا ډالر ساين اغستې شي وګوره دا څه وګوره پاوند اغستې شي دا څه وګوره یورو اغستې شي وګوره اوس سخت تیرې کنه بیا ودا یورو ډالر اخلې ها جی اوس نه سخت تیرې وخا قبل کوم خدای پر سبد نه جوړیږي تاسو مطلب تکړه کسان دی دې کلاس دې فل داسې کما دې په سوئچ اف ان را تراکا نه یې بار بتا سو رائٹ کلک کې گو بیک کنټرول پینل گو بیک ریجن او پر ریجن کې بتا سو راشه ایڈیشنل سیټینګز تا د کرنسی تراشه او د ډالر په ځای باندې به اف ان والے او دا به دې زنه اوکے بکې and here we go okay and really close and close اوس وګوره دا ټول انتخاب کدي سه نه او دلته وګوره تاسو اف ان ډیر په اسانه سره راغستې شي مطلب دا د اني کرنسی ټایټل غواړي د ریجنل سیټینګ نه کولای شي رائټ کلیک اگین کنټرول پینل تراشه دلته واپس دی ریجن باندې کلیک کا وګوره دلته تاسو د ایډیشنل سیټینګز تراشه د کرنسی باندې کلیک کا واپس ریسیټ یې کدلتا یس یې کا and then click OK and then click on OK button and then close نو ګوره واپس کوم دی هغه ډالر ساين تاسو لدر کړی دی دا څه ګوره کزه دا عادي حالت کې راولم نو دلته به ډاټ باندې کلیک کې او جنرال نو سپیسیفیک فارمیټ باندې به کلیک کې نو عادي حالت کې تاسو لدر کی دا څه ګوره پرسنټیج یعنی 1000 وسره ملټیپلای کوي کنه څنګه چې پرسنټیج تاسو روباسه نو دا قصد علامه هم د موږ سره یو نو مخکې داسې تاسو سره کېدی شي لکه تا ته یو کس ویلی شي چې $25,000 پسې $25,000 پسې 6% څومره کیږي داسې هم د کوېسچن کولی شي نو تاسو لمبي چوړي کیلکولیشن ختم کې ضرب او تقسیم مکوي بس مخامخ چې کوم دی دا 25,000 لا شفت اته د ضرب علامه ده کنه د لري 6% کې ضرب ورکې او دا انټر کنو تا ته 1500 د 6% وای په څومره راځي اوس ګوره مونږه میتھمیټیکلی دا څه وایو کنه چې سه مساوي $25,000 پسې د پسې ملټیپلایډ بای سه 15 and then divide by 100 نو دینه هم دا جواب راځي ایکسل سونه بیوټي درکې بس دا $25,000 چې کم دی ملټیپلای کا په 15 په 6% کې اوس خدا 6% کې 6 په دې ځای کې ملټیپلای کو دې نه راځي نو ګوره دا سمپل آسان طریقه ده نو ګوره کچرته زو درکم چې مساوي دغه 25,000 چې کم دی وګوره دې له ډایرکټ زور کوم ضرب پشپک کې او په ټوټل پسل باندې تقسیموما نو مغه عدد ماتا 1 by 1 راکول شي نو دا لغه یو آسان ایزی میتھډ دی نو پرسنټیج علامه زموږ لپاره مهمه ده بل زو درکم چې ماته غلط راځي अच्छा कैलकुलेटर के बता सो गलत कड़ी वापस से होगा एक्सेल गोरा गोरा एक्सेल तاسو دا بیوټي درکې کنه
مونږ ته وایي چې داسې یو کس رانه کوېسچن وکړي چې 25 یا $25,000 پسې زکات څومره راځي نو بس هغه یو چې زکات راوېستو نو په 2.5 کې ضرب کو په دې تقسیم کو په دې دا کا آسان ایکسل ګیو ګډ فارمولا سلويخ تلا راشا او په دې دا چې کم دی تقسیم کا په سلويختمه حصہ باندې انټر ہے کہ بدل در کی دا غلط ہے परसेंटेज चलो भाई परसेंटेज में है ना 50 सरे 2.50 ऑटोमेटिकली जो भी उधर की दला 625 दर कई और कोना तासो उमक का कम दे दा 25000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 थे ना 2.5 थे और डिवाइड बाय 100 राजी नो उमका स्पेता सवा दर कई दला नो दका से 1 by 1 अच्छा जी ठीक है ना नो कर दे के 625 देना राजी नो वाले दोनों लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को दोनों गट कैलकुलेशन वाले कम बस सादा दगा से एक्सेल की नूर ब्यूटी इंशाल्लाह रो होता उस तरीके आता खैमा रिलैक्स है माता बदले की सोने एंजॉय करे दा कमेंट्स जरा आदम दे जरा गोरे कॉमा ए लेसन चुप ओगरे आधी हालत के दी इशारिया जो तेम चकोरा दा कॉमा तरह का और दे कॉमा मतलब दा दे 1000 रात जान लको 1000 2000 3000 ओगरे सोमरा आसान पीस ओके दा इशारिया खत्म वे नो गोरे पदे बांधे क्लिक का इशारिया ज्यादा वे नो पदे बांधे क्लिक का दी किसी दी ओगरे इशारिया खत्म का नो गोरे दा से खत्म होले 7 by 1 बस एक